راځئ په انځوریز ګرافونو کې به یو څو مثالونه کار کړو. بیا هم تاسو دا ډول ډیر نور مثالونه په خان اکاډمي پښتو کې کتلی شئ. موږ ته ویل شوي دي کوم ښار د غبرګولي په میاشت کې د کابل تر ښار لږ لمریزې ورځې درلودې. ټول سم ځوابونه په نښه کړئ. په دې انځوریز ګراف کې د لمر یو انځور د 6 لمریزې ورځې ښیي. نو د کابل ښار 1 2 3 4 5 د لمر انځورونه لري چې 5 ضرب 6 10 کېږي. یعنې د کابل ښار د غبرګولي په میاشت کې 10 لمریزې ورځې درلودې. که دې نورو ښارونو ته وګورو، د جلال آباد ښار 1 2 3 4 4 6 24 لمریزې ورځې درلودې. د لښکرګاه ښار 1 2 2 ضرب 6 12 لمریزې ورځې درلودې. او د کندهار ښار 1 2 3 ضرب 6 18. د کندهار ښار د غبرګولي په میاشت کې 18 لمریزې ورځې درلودې. نو د کابل ښار د غبرګولي په میاشت کې تر ټولو دې ښارونو زیاتې لمریزې ورځې درلودې. نو د الف ب او جیم درې واړه ځوابونه مو سم دي. راځئ نورې ډېرې پوښتنې به کار کړو. لاندې ګراف د هغو موږکانو شمېر ښیي چې بزګر په خپلې کروندې کې د 5 پرله پسې ورځو لپاره هره ورځ نیولي دي. په کومه ورځ د نیول شویو موږکانو شمېر د څلنۍ او پنځنۍ په ورځو د نیول شویو موږکانو د شمېر سره یو شان دی. په دې انځوریز ګراف کې د هر موږک انځور 2 موږکان ښیي. نو راځئ ګراف ته به راسو. د څلنۍ په ورځ د موږکانو یو دانه انځور لرو او د پنځنۍ په ورځ د موږکانو 2 دانې انځورونه لرو. نو ټول د څلنۍ او پنځنۍ په ورځ 3 دانې د موږکانو انځورونه لرو. نو بله به کومه ورځ وي چې په هغې کې د موږکانو 3 دانې انځورونه وي؟ د درېنۍ ورځې ته که وګورو 1 2 3 د موږکانو 3 دانې انځورونه لرو. نو د درېنۍ ځواب مو سم دی. د ب ځواب به په نښه کړو. بیا هم که په بله لاره یې پیدا کړو. د څلنۍ په ورځ یو دانه انځور دی. موږ ویل چې د موږک یو انځور 2 موږکان ښیي. نو 2 موږکان نیول سوي دي د څلنۍ په ورځ. د پنځنۍ په ورځ د موږکانو 2 دانې انځورونه دي. نو 2 ضرب 2 4 کېږي. 2 موږکان او 4 موږکان یې 6 موږکان. د درېنۍ په ورځ د موږکانو 3 دانې انځورونه دي. نو 3 ضرب 2 6. د درېنۍ په ورځ هم 6 دانې موږکان نیول سوي دي. نو بیا هم د ب ځواب درېنۍ مو سم دی. راځئ یو بله پوښتنه به هم کار کړو. د خوست ښار د زمري په میاشت کې څومره ملي متره لږ باران درلودی د کابل تر ښار؟ په دې انځوریز ګراف کې د باران هر څاڅکی 6 ملي متره ښیي. نو د خوست ښار 2 څاڅکي لري او د کابل ښار 1 2 3 4 څاڅکي باران لري. نو د خوست ښار 2 څاڅکي باران د کابل تر ښار لږ لري. هر څاڅکی 6 ملي متره ښیي. نو 2 ضرب 6 12 کېږي. د خوست ښار 12 ملي متره لږ باران درلودی د کابل تر ښار. یا هم کېدای شي په دې لاره یې حل کړو. هر څاڅکی 6 ملي متره ښیي. 6 ملي متره 12 ملي متره باران. د خوست ښار د زمري په میاشت کې 12 ملي متره باران درلودی. د کابل ښار 6 ملي متره جمع 6 ملي متره 12 ملي متره جمع 6 ملي متره 18 ملي متره جمع 6 ملي متره 40 ملي متره. نو 12 ملي متره تر 40 ملي متره 12 ملي متره لږ دی یا کم دی. نو بیا هم د خوست ښار د زمري په میاشت کې 12 ملي متره لږ باران درلودی د کابل تر ښار.